أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة دویمه سپاره آیت نمبر 233 الله سبحانه وتعالى فرمای والوالدات میند یرزعن پیب ورکوي اولادهن خپل اولاد ته حولین 2 کاله کاملین پورا لمن اراده څوک چې غواړي ایتم رضاع چې پوره کړي د پیو هغه وخت وعلى المولود له او په پلار باندې د دغه ماشوم رزقهن د دوی د میندو رزق دی وکسوتهن او جامې دي یعنی خرچه په پلار باندې به وي د دغه ماشومانو د دوی د میندو دپاره بالمعروف په ښه طریقې سره دا په دې وجه باندې عام طور خو خاوندان ښځو خرچه ورکوي خو چې کله طلاق شي چونکې مخکې نه طلاق بحث روان دی نو په دې وجه باندې الله فرمایي چې دغه ماشومانو ته خو به میندې پی ورکوي خو لیکن د هغوی خرچه د دې خاوندانو په ذمه باندې ده لا تکلف نفس تکلیف به نشي ورکولی یو کس ته الا وسعها مګر د هغه د وس او د طاقت مطابق یعنی چې څومره د هغه وس وي هغې برابر به پرې خرچه کوي لا تضار تکلیف به نشي رسولی والدة مور ته بولدها د هغې د بچي په وجه باندې او ولا مولود له او نه د بچي پلار ته یعنی پلار ته بولده د هغه د بچي په وجه باندې وعلى الوارث همدارنګې په رشتهدار باندې مثل ذلک همدکرنګې حکم دی چې خرچه به که چېرې مطلب د دې ماشوم پلار مړ وي نو په دغه ماشوم چې کوم ورثه دي قریب ترین تره یا بل څوک نو د دغه زنانه نه نفقه په دوی به ذمه باندې ده فإن اراده فصالا پس که چېرې دوی دواړه اراده وکړي د جدا کېدو یعنی ماشوم د پیو نه د جدا کېدو اراده وکړي دواړه ښځه خاوند فیصله وکړي ان تراض منهما دواړو په رضامندۍ سره و تشاور او په مشورې سره نو فلا جناح علیهما پس نشته دی پرې دواړو باندې بیا ګناه یسألونک دوی تانه تپوس کې پیغمبره ماذا ان تسترضعوا اولادکم دا چې ونسئ تاسو قل ورته فرمایه پیغمبره ما انفقتم من خیر څه چې خرج کوئ تاسو څه مال اولادکم د خپلو بچو نو فللوالدین پس مور او پلار د هغې د ټول نه سوا حقدار دي د ټول نه مخکې والاقربین او په رشتهدارانو باندې والیتامه او په یتیمانانو باندې والمساکین او په مسکینانو باندې وابن السبیل او په مسافرو باندې د هغې زیات حقدار دي مور او پلار رشتهداران یتیمانان مسکینان او مسافر وما تفعلوا من خیر او چې تاسو د خیر والذین فإن الله بشک الله به علیم باغی باندې پوه دی کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جهاد او بانفسهن او هغه تاسو ته مشکل ښکاریږي ګران ښکاریږي او بد درته وعسى او ممکن ده ان تکرهوا شیئا چې شی تاسو بد غنئ او هو خیر لكم او غرض تاسو لپاره وعسى نږدې ده ان تحبوا شیئا چې شی تاسو خوښوئ او هو شر لكم حال لري چې هغه تاسو لپاره بد وي والله يعلم والله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ صدق الله عدت پوره شي نو فلا جناح علیکم پس نشته په تاسو باندې ګناه فيما فعلنا چې وکي دا زنانه فی انفسهن خپل باره کې یعنی کومه فیصله خوښوي بالمعروف په ښه طریقې سره چې نیټه پوره شوله بیا زنانه ته اختیار دی که بل ځای کې ځانله نکاح کول غواړي کولی شي دې ته اختیار دی والله بما تعملون الله چې تاسو کوم اعمال کوئ خبیر خبردار دی په هغې باندې ولا جناح علیکم او نشته دی په تاسو باندې ګناه فيما عرضتم به هغه چې تاسو په اشاره او کنایه سره تاسو پیشکشو کې د زنانه ته من خطبه النساء د نکاح پیغام یعنی کوم زنانه چې عدت روان دي په دغه دوران کې په اشاره سره تاسو ته خبر پیغام ولېږئ او اکننتم فی انفسکم یا دا چې پټې وساتئ د خپل خبره د خپل اراده په خپل زړه کې تر دغه عدت پوره کېدو پورې نو دغه ډېره غوره ده علم الله ته علم دی انکم ستذکرونهن
چې خامخا به تاسو دغه زنانو ذکر کوئ چې کومې عدت تیروي او ستاسو په هغې سره مطلب دا دی دلی لګاو شته اراده پکې شته نو ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو مکوئ د هغوی سره واده یا ماخلې د هغې نه واده سرن په پټه باندې الا ان تقولوا مگر دا چې دا تاسو ووایئ قولا معروفه ښکلې خبره د هغې متعلق د دغه زنانه متعلق ولا تعزموا او تاسو اراده مکوئ او دارنګې په ښه واده مکوئ د هغې سره عقدة النکاح د نکاح د تړلو د نکاح کولو اراده د دې تاسو ته په دغه عدت کې ایجاد نشته دی حتی یبلغ الکتاب تر دې چې ورسیږي دغه عدت اجله خپل مقرر وخت پورې وعلموا پوه شئ ان الله بشک الله تعالی یعلم پوهیږي ما فی انفسکم هغه چې ستاسو په زړونو کې دي فاحذروه پس د الله نه ویریږئ وعلموا پوه شئ ان الله بشک الله تعالی غفور ډیر زیات بخښونکی دی حلیم بردبار دی صبر کوونکی ذات دی صدق الله مولانا العظیم